د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د بدخشان ولایت واخان سړک د دویم پاس چارو تړون له یو خصوصي شرکت سره لاسلیک کړ. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت سرپرست مولا محمد یونس اخوندزاده وایي دغه سړک 1 کیلومتره اوږدوالی لري او کارونه به یې په چټکۍ سره پیل شي. نوموړی دغه راز زیاتوي چې د واخان سړک د جوړولو بودیجه د اسلامي امارت لخوا ورکول کیږي. قرارداد کیږي دا 1 کیلومتره دی. د دې قرارداد په 143 میلیونه افغانۍ باندې شوی دی چې د اول فاز څه کارونه پاتې دي، کېدای شي تر نیمۍ زیات پاتې وي. ساختماني کارونه یې ډېره بودیجه غواړي نو د کال په پوره کېدو به انشاءالله دا دواړه فازونه پای ته ورسیږي. په ورته مهال بیا د افغان صداقت خصوصي شرکت رئیس غوث الدین وایي چې دغه سړک د دوهم فاز د جوړولو چارې به د هوا په ښه کېدو سره په معیاري شکل پیل او د شاوخوا 1 کال په موده کې به یې چارې بشپړي او ګټې اخیستنې ته به یې وسپاري. تعهد ورکوو چې موږ به په ښه کیفیت او په ښه وخت کې چې ماضي موسم سمسوته کار به شروع کوو. انشاءالله په سږ کال کې به خپل پوره کوشش کوو چې دا کار خلاص کوو. بلخوا د اقتصادي چارو شنونکي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د واخان دهلیز مهم ګڼي او دغه دهلیز د حکومت پر لا زیاتې پاملرنې ټینګار کوي. د یادونې وړ ده چې د واخان سړک د لومړي پاس چارې تیر کال د بدخشان د کوچني پامیر له برای ګوبند څخه د 50 کیلومترو په اندازه پیل شوي وي چې د جغل اچونې چارې بشپړې شوي دي.